अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समीउल्लाह मशवानीम د نوې ویډیو پیغام سره تاسو ته حاضر یم د نننۍ ټاپک نننۍ موضوع چې کوم ده دا د اجلاګانو په حوالې سره ده اجلاګان چې څوک راولي او دغه شانې پیسې بدل خرچې نه کوي دا چې کوم دی دغه د یو مولانا صاحب دی او اجلاګانو دغه شانې پروګرام دی راغلی دی نو غریب دا وایي چې خیرې کوي چې عذاب د خدای پاک اوس راولي چې موږ هم پکې غر شو تاسو هم پکې غر شئ نو هغه غریب ته ګناه ځکه نشته چې تاسو په خپله وینئ چې هر چا واده اجلاګان راولي او په ذوالخرچې نه کوي او اوسه پورې چا چې کوم دی عالمان داسې خلک راولي خو زیات خلک چې کوم دی د اجلاګانو او د ګانو بجانو شوق کوي نو مولانا صاحب دا خبره کوي چې یا الله ته عذاب راولي چې موږ هم پکې غرق شو او تاسو هم غرق شئ چې تاسو غرق شئ موږ هم ورسره غرق شو نو دا د افسوس نه خبره دا خبره کوي دا ویډیو کلیپ تاسو وګورئ مخکې راځو خبرې اترې پرې کوو چېرته مزه موږ سره اوسئ که په دې شي کې دومره هغه سکون دي د آخرت د دنیا پیلې پکې نه ورته وایي چې موږ سره وکړو موږ ته وایي چې موږ په دې میدان وګډېږو تاسو خو موږ مجبوره کړو موږ نور څه وکړو ستاسو سره په ممبرو تاسو ته غږېږو په لارو کوڅو کې تاسو ته غږېږو نن د شپې جمعې ورځ ده یو ملګري داسې کړي چې د شپې جمعې ته لاړ شم او د دې غم په هر سړي کړي لرې لرې زه په خپله خبر شوم نن زه د غالګي بریکوټ ته را روان شوم ما له په لاره ډېر خلک راغلل دلته ما ولېدل زما سره یو ځل بغران ته راشه ما باور دې غفلت نه راکړي سوچ وکړئ او که چېرې تاسو نه پوهېږئ نو یاد ساتئ دا زموږ اخرنۍ خبره ده 13 پیغمبره پروګرام کې دا وینا کړې دلته مو اخرنۍ خبره ده موږ به انشاءالله ستاسو دپاره تنظیم جوړو موږ په هغې کې زر علما چې هغوی به هر روزانه د مازدیګر ختم کوي او هغه خلک چې دا مجلسونه جوړوي او هغه خلک چې دې مجلسونو ته راځي د هغوی دپاره به رب ته موږ ژاړو چې ربه زموږ د مخې دا مجلسونه تباه کړه ربه زموږ د مخې په دې تندر راتاو کړه نن هم وایو ربه که د دې خلکو د زړونو نه دا نه وځي ربه تندر راتاو کړه موږ پکې غر کړه دا څه شوي دي په موږ باندې زما عزتمندو ټول ښه په عهد سره په مینه محبت سره د پروګرام ته دغه شي که نه دغه کېږي موږ رب ته دا علما مې راوستي دا لوی لوی علما لاس چوته و چې رب یو داسې عذاب په موږ راولي موږ در سره هلاک کړي او تاسو هم هلاک شئ ټول ښه په عزت او احترام سره زموږ نه مخکې ټول ملګري وځئ او دا پروګرام ختم کړئ کنې موږ خیرې کوو رب به زموږ دا ویډیو کلیپ تاسو وکتلو د مولانا صاحب غریب دا خیرې کوي چې خدای پاک دا عذاب راولي چې موږ هم پکې غر شو تاسو هم لکه تاسو غر شئ موږ هم داسې غر شو موږ هم داسې لکه راته تیار یو چې غر شو خو لکه د افسوس نه دا خبره کوي د درد نه کوي یا څوک چې خیرې کوي نو د زړه ته درد ورسي نو هله خیرې کوي بار نه څوک خیرې نه کوي نو تاسو چې کوم دی زما دا برای مهرباني وکئ چې تاسو کله واده پروګرام کوئ نو دغه شانې مشاعرې والا راغواړئ یا دغه شانې نور چې کوم دی د قرآن حدیث والا کسان راغواړئ مولیان تلاوت به پکې کوي او ورسره نعتونه نظمونه به پکې وایي نو تاسو چې کوم دی روټۍ به هم روټۍ حلالئ تاسو چې کله ګانې بجانې غږوئ او روټۍ نو دا ستاسو د خیرات نه خیرات شو هېڅ هم نشو بعضې په ذوالخرچي شوه نو خلکو دغه غټ تاوانونه وکړي بیا پکې ګانې بجانې او داسې اجلاګان راولي نو د هر څه په سین لاو شو نو تاسو چې کوم دی چې واده پروګرام کوئ یا داسې بل څه پروګرام وي نو تاسو د قرآن حافظان راولئ عالمان راولئ تاسو دغه تلاوت کوئ مسلې کوئ نو تاسو به انشاءالله واده کې هم برکت وي واده به هم خوشحاله وي لکه بعضې کسان موږ وینو چې واده نه پس بیا غټې غټې مسلې مخې ته راشي نو دا هم دغه وجه کیدی شي چې شوروا دی چې کوم دی د ګانو بجانو سره شوي او اجلاګانو سره شوي نو دغه شانې بیا پکې خیر او برکت نه وي بیا پکې غټې غټې مسلې مخې ته راځي جنګ جګړې کور کې راځي او دغه شانې چې کوم دی نور هم مسایل مخې ته راځي نو تاسو چې کوم دی زما دا یو خبره ځان سره دا کوئ نوټ کوئ چې کله هم واده او یا داسې خوشحالۍ پروګرام وي نو تاسو علما ته علما راغواړئ حافظان راغواړئ او نظمونه به پکې وایي نو دغه شانې تلاوت به پکې کوئ انشاءالله تاسو دا پروګرام نه تاسو داسې وکړئ پروګرام وکړئ انشاءالله خپل مزې وګورئ
وروسته سکون زندگی وګورئ. دا واده به انشاءالله بیا په ډېر خوشحالۍ سره واده هم په خوشحالۍ سره کېږي او دغه شان چې کوم دی روان زندګي به مخه په مزو په خوشحالۍ کې تېرېږي. چې اجلاګانې شروعات کې اجلاګان او ګانې بجانې نو دغه بیا هېڅ مزه نه وي. نو د بل دا ویډیو تاسو مخکې د ثواب په نیت باندې شیر کړئ او د بلې ویډیو پورې راکړئ موږ له اجازت چې چېرته هم یو ښاد او آباد اوسئ. موږ دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.